ورکوم په مولا دم نری خوړل کېده لړم نری خوړل کېده سوی فدا خان زما په غیږ کې لکه وري تاوسرات او د ګل غوټۍ تاوسرات او د ګل غوټۍ سوی حبیب خان خماري سترګې یې تورې نظر نسي ډېر ورګورې نظر نسي ډېر ورګورې سوی جلالا جی بیدارې فدا خان هغه کاکړۍ باندې 100,000 بخشش کړی دی او بیا حبیب خان او نجیب فرید 100,000 بخشش کړی دی دغه فرمایش دی جلالا 10,000 بخشش کړی دی نوټو خونه کړی دغه فرمایش دی عطاولام د نوټو خونه کړی دی او شیروز خان د نوټو خونه کړی دغه فرمایش دی حمید خان او سردار دی بیدار نور دینا تیزم کوسی دستا وکیلی حلاقی دستا وکیلی علاقی دا زم ازرف کی صدراو کی خنم رنگیرا شناخت کی خنم رنگیرا شناخت کی صومت شیری د جانانا سی خلیری د جانان نسی خلیری خاص فرمایش ته حاجی عبدالولي خان کړه او حاجی توریالی او د دوی د ګرانو دوستانو مطلبي سوه زمانه وس په درواغو یارانه وس په درواغو یارانه سوی حضرت خان د نوټو خدای کړی دا بل لقب دی د درکړي پر جانا نږدې ملاس مخې د هر زوره ور خلاص مخې د هر زوره ور خلاص حاجي اکبر خان او حاجي غني خاص فرمایش دی بیدار رنگ می سپینې جامې ستا په تهمت باندې ښایستې ستا په تهمت باندې ښایستې د جانا نسلی نوم بریدی ما پریشی نوم د ګل دی ما پریشی نوم د ګل دی زما په سترګو کې خوبونه ستا لرمه ارمانونه ستا لرمه ارمانونه مرور دی زما مخ ته ستا یاري صورت ته سخته ستا یاري صورت ته سخته فرمایش ته حاجي بارک او عجیب خان حاجي حبیب خان او یایا خان سردار بخت الله بارکزی حمید الله امیر او عبدالولي او بیا فرمایش ده حاجي بارک فرمایش ده
سید شاه ناصر او حاجي نعمان باروزی سمیع چکزی او کبیره چکزی عزیز ترین او د دوستانو فرمایش دی نیوی او زړې ګډ وډ داد محمد هم فرمایش دی مالی تلوی دیش خوان ونی کی خوب د سپین مړوان ونی کی خوب د سپین مړوان هر می سو د دنیا شکلی پدې دان دنا زولي پدې دان دنا زولي هل خپل شایسته ته پر نور شایستو ګرځي تل پستر ګسرو ګرځي تل پستر ګسرو ګرځي چې ساري دین مانی شیرینه پر ابو ګرځي تل پستر ګسرو ګرځي